الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب رحيق الأزهار كي درسونو او دا اذکارو وضاحت د دعاګانو او دا اذکارو وضاحت کېدو او تیر شوي درس کې هغه دعاګانې او هغه اذکار مکمل شوي چې د هغې تعلق د جنازې سره دی یا د جنازې نه بعد چې کوم حالات راځي د هغې سره تعلق دی. اوس مؤلف یو باب یې دی التوبة والاستغفار، توبه او استغفار. دا ډیر اهم باب دی، ډیر اهم ولی دی؟ تاسو ته اهم ولی دی؟ توبې ته هر وخت ضرورت دی. تاسو داسې غلي شوي لکه توبې او استغفار ته زموږ ضرورت نه وي. دا باب ولی اهم دی؟ ځکه چې هر وخت ورته ضرورت لري. ګناهونه د انسان نه کېږي. د انبیاو نه علاوه څوک داسې نشته چې هغه د ګناهونو نه صفا دي. خو دا خبره یاده کوي لکه په دې هم خوشحالېدنې دي پکار. زما دې خبرې ته یو پیر سوچ تللی و چې دا بعض مسلمانان دې خبرې ته خوشحالېږي چې کله ورته ووایې که نه چېرې څوک د ګناه نه صفا نشتي، د هر چا نه کېږي، هر یو خوشحاله شي چې زه څوک صفا نشتي، موږ په کې هم لګیا یو. ګناهونه او خطا دا به کېږي. وګوره سړی چې څومره الله ته نږدې دومره ته ګناهونه کم کېږي. دا نقطه ورسره یاده کړئ. یوازې دې خبرې ته مه خوشحالېږئ چې یاره ګناه خو به د هر چا نه کېږي. ګناه خو به کېږي خو څومره، یعنې سهار ماښام به ګناهونه کوو، په مخه به ګناهونه یو بیا به موږ څه وایو یو بل ته چې یاره انسان کمزور دی نو ګناه خو به کېږي. موږ منو دا خبره چې انسان خطاکار دی، ګناهګار دی، خو موږ به حتی الوسع کوشش کوو چې ګناهونو نه ځان بند کړو. خوشحالیږو به نه او نه به ورله ښه زور ورکوو چې یاره هسې انسان خطاکار دی. خطاکار خو دی خو موږ ته الله ویلي چې ته ځان د دې ګناهونو نه بند کړه. سره د کوششه که د سړي نه بعض ګناهونه یا غلطیانې وشي او دی واپس شي الله ته، دغه طریقه ده، طریقه هم دا ده. نو دې خبرې ته هسې مه خوشحالېږه چې انسان نه ګناهونه خو کېږي. نه د دیندارو خلکو ګناهونه او د بېدینو دا یو شان نه دي. ګورې کوم سړی تقوادار پرهیزګار دی، قرآن کې د دې خبرې ذکر شتي چې د تقوادار نه هم ګناه کېدی شي. حدیثونو کې هم دا خبره ذکر. ستاسو څه خیال دی چې د دې تقوادار او د عام سړي یو شان ګناهونه دي؟ بیا د ګناه کولو نه بعد د تقوادار او د عام سړی یو شان دي؟ نه، فرق څه دی دوی کې؟ فرق دا دی چې د ګناه نه بعد او سورة العمران کې د خبرې تفصیل ذکر شوی، الله وایي دوی ته په هغه ټیم الله را یاد شي. چې الله ورته را یاد شي هغه ګناه پرېږدي. فرق دا دی ګوره، ګناه پرېږدي بیا الله ته واپس شي او جړاګانې او استغفار او توبې هر چې هغه بل دی نو د هغه هېڅ پروا نشته چې ما د الله نافرماني کړې ده. نو ستاسو ما ته دا ووایي چې دا دواړه خطاکار یو شان دي؟ نه دي یو شان. یو خو د دې اولیني نه چېرته کله ناکله غلطي وشي، ګناه ترې وشي، خو بیا د ګناه نه بعد د هغه حال ته وګوره او د دې بل نه په مخه ګناهونه کېږي او د هغه حال ته وګوره، ښې ورسره بدن غټېږي او ښې طبیعت برابرېږي. او ګوره چې کله ګناه ته خفه نه کړې که نه او ستا په زړه کې تردد پیدا نه کو که نه او ګناه ستا طبیعت خراب نه کو، نو په خپل ایمان باندې بیا ویریږه. ګناه چې کله دیندار سړي نه وشي که نه د ده سره طبیعت خراب شي.
د ده دا ضمیر دننه ده ته وایي، د ده دا زړه ده ته وایي، دننه زړه خوري چې د زما نه څه غلطي وشوه، زما نه څه ګناه وشوه، دا ما ولې وکړه او بیا به نه کو. دا فرق دی په دینداره کې او په عام مسلمان کې چې هغه ګناهګار دی ډېر. نو طریقه څه ده؟ اوس خو زموږ نه به ګناه او غلطي کېږي، د رب العالمین مهرباني ته وګورئ چې د توبې دروازې راته کولاو کړې ده. د استغفار په عربۍ کې بخښنې غوښتلو ته وایي، ښه مغفرت چې ته غواړې، مغفرت بخښنې ته وایي که نه، نو دا بخښنه غوښته دې ته استغفار وایي. اوس که الله رب العزت داسې ویلی وای چې سوچ وکئ، که الله رب العزت داسې ویلی وای چې چا نه ګناه وشو بیا بخښنه نشته او توبه پکې نشته، واپس کېده بیا الله ته نشته، څومره به ګرانه شوی وی، څومره به ګرانه وی. اسیم زمونږ دا حال دی، بیا به زمونږ څه حال دی؟ خو نه د هغه مهرباني ته وګورئ چې توبې دروازې موږ ته کولاو پرېښوده. د کم وخته پورې؟ د ساه وتو پورې، دا د هر سړي دپاره. او عام وخت د توبې د دروازې د بندېدو هغه کله نور چې د مغرب نه راوخېږي، د هغه وخته پورې دروازه کولاو ده. نو دې باب کې مؤلف هغه حدیثونه او هغه آیتونه راوړي دي چې د هغې تعلق د توبې او د استغفار سره دی. کله چې کپړه ګنده شي که نه نو خلک یې اینځي، دغه شان په ګناهونو چې سړی څښای شي که نه نو هغه په استغفار او په توبې سره ځان اینځي چې دې ګناهونو نه صفا شي. او ښه تفصیل انشاءالله په دې فصل یا په دې باب کې را روان دی. اول وی په استغفار باندې الله امر کړی دی. موږ ته چا ویلي چې استغفار کوئ؟ الله راته ویلي دي، بیا راته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي. وسوچ وکئ چې الله د یوې خبرې ویلي چې داسې کوئ او بیا د الله پیغمبر درته وویلي چې داسې کوئ، نو دا کار به څومره اهم او څومره اهمیت والا وي. دلیل یې پرې راوړی د سورة البقره 199 آیت ته 199 واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. بخښنه وغواړئ د الله نه، یقینا الله بخښونکی مهربانه دی. دا د الله طرف نه امر دی، ښه بخښنه وغواړئ. ګوره څومره چې د الله نه بخښنه غواړي، دې باره کې به حدیثونه راشي، دومره د الله دا بنده خوښي. که دې خیال کړی د مخلوق د معاملات به ذکر کړو، د الله خو اوچت مثال دی چې د یو چا نه غلطي وشي او بیا راشي د خپلې غلطۍ اعتراف وکړي، زما نه دا کار غلط شوی دی، زه بخښنه غواړم. دا د دغه سړي د زړه ته نږدې شي، ښه د چا چې خلاف ورزي کړې ده، چې وګوره خطا د سړي نه کېږي، د نه وشو خو څومره دروند سړی دی، د غلطۍ اعتراف وکړو او بخښنه یې وغوښته. ښه یو سړی غلطیانې کوي او بریتون تاویې راتاویي، مړه خواشه بخښنه پکې چا غوښتلې ده؟ معافي موږ ولې غواړو؟ زموږ څه کار دی د غلطۍ د اعتراف سره؟ د دې سره نه لګېږي دغه کس. ولې؟ ځکه چې یو خو غلطي، بل تکبر، نه بخښنه غواړم نه معافي غواړم نه اعتراف کوم چې او زما نه غلطي شوې ده. د خالق سره چې زمونږ کومه معامله ده هغه داسې ده چې غلطي د انسان نه کېږي، خو چې د غلطۍ اعتراف الله ته وکړي، د ګناه اعتراف وکړي او واپس شي ورته او بخښنه ترې غواړي، د الله رب العزت دا بنده خوښ دی. ځکه چې الله ته خو پته دی چې انسان کمزوری دی، نه به ګناه کېږي، خو ګناه د ده نه مو شو، د دې بل نه مو شو، د اعتراف وکړو، واپس شو خپل رب ته، په ژړا شو، عاجزي وکړه، سجدې ولګوله، دی د الله خوښ دی. د هغه یو نه چې هغه ګناهونو کې اخته دی، یو ورځ یې الله ته دا ونه وي چې زه د دې ګناهونو اعتراف کوم یا ما ته ګناهونه وبخښه یا الله، یا ویې ژړل الله ته، نو دا خبره ورسره یاده کوي چې امر په استغفار باندې دا موږ ته زموږ رب کړی دی او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته کړی. د هغې نه بعد وایي د استغفار سره الله ګناه معاف کوي. دا خو واضح ده، ځکه چې ګوره استغفار څه مطلب دی؟ مرګ ساعت مخکې د ګناه بخښنه غوښتل د الله نه، نو چې ته دې بخښنه غواړې هغه ته بخښنه کوي.
ته چې ته بخښنه غواړې هغه بخښنه کوي. او په دې باب کې تکبر کول دا د منافقانو صفت هم دی. سورة المنافقون کې د عبدالله بن ابی بن سلول بعض ګستاخانه الفاظ ذکر شوي دي چې هغه د پیغمبر په باره کې ویلي او صحابه کرامو په باره کې ویلي. نو کله چې به دوی ته وویلی شو ګوره واذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، او کله چې به منافقانو ته وویلی شو چې راشئ د پیغمبر خواله چې ستاسو دپاره بخښنه وغواړي د الله نه، لکه چې غلطیانې دنه شوي دي. لووا رؤوسهم ورأیتهم یصدون وهم مستکبرون. الله وی مخونه واړئ سرونه وخوځئ متکبره او واپس شوي زمونږ ته هېڅ ضرورت نشته. بخښنه نه غوښته د الله نه دا تکبر دی. ها یعنې یو سړی دومره په ګناه کې انختی دی چې د سره دې طرف ته توجه نه ورکړي زما یو رب دی هغه ما په دې رانیسي، دا هم یو قسمه تکبر دی. عجزي دا ده لکه رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره د هغه باره کې را روان ده حدیث. په یو مجلس کې په یو بیټک کې سل پیرې د الله نه بخښنه غواړي او د هغې انسان دی چې الله ورله تېر شوي او راتلونکي خطاګانې معاف کړي، دې ته عجزي وایي. دې ته د الله په مخ کې ځان عجزه ښکاره کول، ذلت، خشوع، سکون د الله په مخ کې هغه دا دی چې یو سړی د ګناهونو نه صفا دی او هغه د الله نه سل پیرې بخښنه په یو مجلس کې غواړي، په یو مجلس کې. او زمونږ په ګناهونو باندې کلونه تېرې شوي دي، کلونه دا زړی راله تک تور کړی او موږ بخښنه د الله نه غواړو. دا به یو نوع تکبر نه وي؟ دا یو نوع تکبر دی. تکبر ډېر اقسام دي، دا به یو قسم دی. نو د استغفار سره الله ګناه معاف کوي او زمونږ د هر یو د ارمان دی چې الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. الله وی سورة النساء کې 113 نمبر آیت دی ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه، او چا چې بد عمل وکړو یا ځان سره ظلم وکړو. ځان سره ظلم څه دی؟ ګناهونه کول. نو مخکې بد عمل ذکر کړو، نو به بعضو علماو دا فرق کړی چې لکه غټ ګناهونه واړه ګناهونه فحاشۍ سره چې تعلق ساتي هغه ګناهونه عام ګناهونه. مطلب د آیت دا دی چې هر قسمه ګناه چې وشوه، هر قسمه تر دې چې شرک، د شرک نه لویه ګناه خو بله نشتي که نه. یو سړي شرک وکړو، کفر یې وکړو، ثم یستغفر الله، بیا بخښنه وغواړي د الله نه، یجد الله غفورا رحیما، وبمومي الله لره بخونکی مهربانا. دا الله مهربان دی. هر قسم ګناه چې ته وکړې که نه او بیا د الله نه بخښنه وغواړي، الله رب العزت وایي ما به بخونکی مهربانه عمومي، خو چې ته راواپس وشي الله ته کوي. بیا وایي چې د استغفار د لاسه انسان ته ډېر خیر، د استغفار د لاسه الله انسان ته ډېر خیر، برکت او طاقت ورکوي. او دا موږ ټول غواړو خیر، برکت، پراخه رزق، نیکعمله بچي او بچي په بدن کې زور، طاقت، دا موږ ټول غواړو، که نه څوک نه غواړي. د دې یوه لار هغه استغفار ده. نن سبا دا بېروزګاري عامه شوې ده، د مسافرو کې هم او ملک کې هم غفلت ته زموږ وګوره چې دغه یو طرف ته م سوچ دی چې په څه طریقې سره به دا مال ډېرېږي او دا ولې کم شو، دا ولې مزدوري کمه شوه، خو دې طرف ته موږ نه ګوري چې زموږ د الله سره رابطه څنګه ده. یا زه مزدوري کوم، رزق ګټم، خو پکې برکت نشته، د دې به آخر څه وجه؟ په بچو کې برکت نشته، په کار کې نشته، په کور کې نشته، په ژوند کې نشته. دغه یو وجه دا ده چې موږ د استغفار نه غافله یو، موږ د الله نه بخښنې نه غواړو. ځکه چې کله انسان د مصیبتونو چې په ده باندې راځي دا د ده د ګناهونو د لاسه راځي او ګناهونه ختمیږي په استغفار سره.
سورة نوح کې الله رب العزت د نوح علیه السلام خبر را نقل کړی دی چې هغه خپل قوم ته څه ویلي وو فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وی الله ما ویلي خپل قوم ته نوح علیه السلام چې بخنه غواړي د الله نه الله ډېر بخونکی ذات دی ګوره غفار د الله نوم دی یو غفور دی یو غفار دی غفور معنی ده بخونکی غفار معنی ده ډېر بخونکی د الله یو نوم غفار دی خو هله به ته وبخي ته خو واپس شي ورته وی ما دې خپل قوم ته ویلي چا ویلي نوح علیه السلام ما دې خپل قوم ته ویلي دي چې بخنه غواړئ د الله نه الله ډېر بخونکی ذات دی قصه بدله درکړي ګوره دې فایدو ته يرسل السماء عليكم مدرارا راوبورئ په تاسو باندې بارانونه پرله پسې مدرارا ډېر بارانونه باران کې غواړي استغفار ډېر ويمددكم بأموال وبنين او زیات به کی تاسو لره مالونه او زامن د مال د ډېرولو طریقه هغه استغفار زامن غواړي د الله نه بچي غواړي استغفار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا او درب کی تاسو لره باغونه او درب کی تاسو لره نهرونه فصل میوه باغونه پاغي کې برکت د هر څه سره استغفار د هر څه د استغفار سره ته میلاوي دي شي سورة هود کې دا ذکر دی ويزدكم قوة إلى قوتكم او ډیر به کی تاسو لره طاقت سره د طاقت ستاسو یعنی د کوم طاقت چې ستاسو دی د دې سره به الله نور طاقت هم تاسو له درکړي چې کله الله نه بخښنه غواړئ زه غواړم چې یو کس ماته ذکر کړي د ایتونو کې څو خبرې ذکر شوي کتاب چې ورسره مي او ورته ګوري هم او جواب ورته نه معلوم نوح علیه السلام قوم ته څه ویلي تاسو له به الله څه درکړي الله به مو وبخي بارانونه به راوورئ دوه زامن به ډېر کړي مال به دله ډېر کړي باغونه به ډېر کړي نهرونه ولې به دله ډېر کړي او دا بل ورسره څه دی طاقت به درکړي دا ټول په استغفار سره میلاوېدی شي د هغې نه بعد وایي څوک چې استغفار ډېر وایي بخښنې د الله نه غواړي الله پې عذاب نه راولي سورة الانفال کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې دا د مکې د مشرکان دا د عذاب حقدار وو دا نه چې ښه خلک وو خو په دوی د عذاب الله ولې نه راوستو په یو ځای ټول ولې نه ختمول د هغې دوه وجې ذکر شوي دي یو وجه دا ذکر شوي دی چې وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم الله په دوی عذاب نه راولي او ته د دوی په منځ کې یې یو وجه دا ده دویمه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او نو الله عذاب ورکوونکی دوی ته په داسې حال کې چې دوی بخښنه غوښتونکي وو دلته اشکال راځي مکې مشرکان مبارک داسې ویله کېږي نه په مکه کې بعض کمزوري مسلمانان اوسېدو هجرت نه بعد وو کمزوري مسلمانان په مکه کې وو کنه نو هغوی به د الله نه بخښنې غوښتې د دغه خلکو د لاسه عذاب نه راتو یا دا چې هم دا د مکې مشرکان په دوی کې به ډېر په مستقبل کې ایمان راوړي او د الله نه به بخښنې غواړي نو د بخښنې غوښتو د لاسه الله په یو انسان عذاب نه راولي که د عذابونو نه بچ کېده غواړي بخښنې ډېرې غواړئ الله نه استغفار ډېر وایه الله به د عذاب نه ساتي پنځمه خبره وایي د خپلو
گناہونو اقرار کون کی توبه اللہ قبلی. سوک چی دا گناہونو اقرار کئی کنا دا توبه اللہ قبلی. زبط یو خبر ذکر کم دا دی بعضو خلکو دا طبیعت پی کشی چی کل دا تا دیسی ویلی چی چیرا تم گناہونا که طبیعتی پی کشی پا دی خبر چی یعنی زه گناہونا کو او تا امتا یادو کستا دا سر دا اسمان سر لگی کنا بیام تانا گناہونا کی عجزی اختیار کا دی اقرار کو چی او مانا نافرمانیانی کی بیدد اللہ پا مخ کی بیانوا انسانانو پا مخ کی نا دا انسانانو پا مخ کی گناہونا ذکر کول انسانانو پا مخ کی گناہونا ذکر کول دا خوزان خطبا کول دی او دا یو قسمه دیسی پا فخر سر دا خبر کول دی چی نظم دا خپل رب نافرمانی کوم دا اشتی باز پکی شروع کی یارا بس اللہ دی بخانہ کئی پو خواب ما دا چل کو کنو اللہ دا بانی پردر چولے سل خلقو تزان شرمے اولادا پوری دا زم پا ملکونو کی باز مقررین آگا پا سٹیج بانی لگ گئی ما چی بوی کل سندر ہوئی کنا او ما چی بکل ٹپوی او منگ چی بکل گڑیدو او منگ چی بکل لکه اللہ دا بانی پردی را چولی دی مؤمن دا گناہونو تذکرہ دا خلقو با مخی نکی گناہوشو انسان کمزور ہے اللہ دا بانی پردی را واچو اس پزان بانی پردی را واچو بلدا چی تا کم دا سی تو روالی دا چی دا خلقو با مخی ذکر کے دا خپل رب سر دی دشمنی کڑی وا تی دا خلقو با مخی ذکر کے دا خپل رب دی نو منلی تی ذکر کے یو سڑے دا مور پلار نافرمانه دی دا مور پلار زا پری دا خالق خوزان لشان دی یو سڑے دا مور پلار نافرمانه دی دی بہر چاہتا دی سی ہوئی او بے توبو ویستا چیر منگ با دا مور پلار دا سرنا منالا ما یو رس پلار تا دقی شانوی چی تسکے سوک دا ذکر کئی دا تا سی تورا والی دا دلتا دی صرف دا دی دلا سنی ذکر کئی چی مور پلار نولا حیاء ورسی دا مور پلار مقام اوچت دی او چی کرد اللہ نافرمانیو کی بے خلقو تا بیانے چنی یو وقت کی یعنی سڑے دیسی پا خندا سڑی تو وی حیاء ورنو ورسی یعنی یو وقت کی مام دخپل رب نمانلا مؤمن تا خوچی داگا گناہون را یادیگی زلے وسر ماتی کی زلے وسر ٹوٹا ٹوٹا کی گی چی وری زمانہ دا گناہون شیوی دی مالا نو پکار چی ما دیسی کڑے مالا نو پکار چی ما دا خپل رب نافرمانی کڑے خدا زمانے اکار شوی اللہ دا بانی پردر واچو لتر زان نا پردو چاہتے خلق سوال دا کی چی اللہ پا ما پردر واچو پا دنیا و پا آخرت کی دیلی گیا زان شرموی خلقو تا و امام دا کارونا کردی تھی منگ بموی نشا چی کلا کولا کن او منگ چی با کلا دا کار کون کلا دا کار کون کلا سڑے زان سر ناسی لدیندار سڑے او دا مازی گناہونو تا رایت شی کنه دستر گناہوخ کی روانی شی دستر گناہوخ کی روانی شی چیزا و بکم مخبانی اللہ تا مقامخ کیے گا ہاں ویسے سڑے عام مجمل خبر چاہ دا عبرت تا پارو کی چیرا منگ بیلاری ہو صحیح دا عام خبر ہو کر چیرا یہ وقت کی زب بیلاری ہو ما اللہ را تا ہدایت ہو اس دا گناہونو تفصیل ذکر کولا و زیب زی ذکر کولا و بے مقصد بی ضرورت دا دا مؤمن شان نتی نو دا گناہونو اقرار دا چا با مخی کول دا اللہ با مخی کول او عام دیسی اقرار کول دا دا انسانان با مخیم کول ایشی چی او زد اللہ کمزور و گناہنگار بندے ما نو دی کیو پاک اولنی قسم کے فرق دے اچھی گناہونو لکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ہوئی ویو سڑے دے دا شپی گناہ اکڑا اللہ بھی پردر ہوا چھوڑا سہر چرا پاسی دو خلقو تیوی ما دا کڑیو ما دا کڑیو دی خلقو تا اللہ بخانا نکا حدیث کی دا خبر را چی زمان طول امت با اللہ بخی سوائی دا دغی کسانونا دا چی اللہ بی پردر ہوا چی دے بیا خلقو تخپل گناہونا بیانی چی ما دا کار کڑا و ما دا کار کڑا حدیث روڑے دے دا صحیح بخاری سے مسلم حدیث تا عائشہ رضی اللہ عنہ وی او دا اوگد حدیث دے خوب منز کی تی دا توٹر آگستی دا وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ کلچ یو بندہ دا خپلو گناہونو اقرارو کیو توبہ باسی نو اللہ توبہ قبلائی
خو دلته ورسره دا خبره هم ده که نه د ګناهونو اقرار وکړي او څه وکړي او توبه وباسي ثم تاب هسې اقرارونه به نه کوي اقرار د ګناه ورسره توبه ویسته تاب الله علیه الله رب العزت د توبه قبلوي شپږمه خبره وی تر د زنکدنه پورې د توبې دروازه کولاو ده دا د هر فرد دپاره عامه دروازه کولاو ده د کوم وخته پورې نور د مغرب نه د راختو پورې خو د هر انسان دپاره اوس دا خو موږ ته پته نشتي او یا ټول خلک به د هغه ورځې پورې ژوندي چې به کوم ورځ نور د مغرب نه راخیږي نه ډېر مړه شوي دي او ډېر به پکې مړه کېږي نو د دې فرد دپاره کم حد د اخري وی د زنکدنه پورې دا هم د الله رحم او کرم دی اوس که چېرته الله داسې ویلی چې څلوېښتو کالو ته ورسېد هغې نه به توبه نه قبلېږي څومره به ګرانه وي دېرشو کالو ته ورسېد بیا توبه نه قبلېږي پنځوسو ته ورسېد بیا توبه نه قبلېږي شپېتو ته ورسېد بیا توبه نه قبلېږي نه دا روح چې څو پورې دې مرۍ ته نه را رسېدلي که نه د هغه وخته پورې توبه قبلېږي او ولې دغه ټیم کې توبه نه قبلېږي چې کله روح مرۍ ته راوځي ځکه چې ده ته پته ولګېده ده ته پته ولګېده چې نور هسې زه د دنیا نه ځمه بس کیسه ختمه شوه دی توبه قبلوي توبې وباسي هغه دې کې واقع د چا فرعون بارک الله فیک سورت یونس کې ذکر ده چې کله مرګ پرې راغی او دې چپو راواغستو نو هغه وایي ما ایمان په هغه الله راوړی دی په کوم الله باندې چې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی الله ورته ووایي الآن اوس ایمان راوړي او مخکې چې را کوم کفر دی کړی د هغې به څه کېږي هغه ایمان راوړه د هغه قبول نه شو ولې ځکه چې زنکدن و د مرګ و دغه ټیم کې توبې نه قبلېږي او دی بعضو خو داسې ښکلې ډډه لګولي ښه واضح ښکاري چې د ده مطلب هم دا دی چې کله ساه وته بیا به توبه وباسه ښه واضح ښکاري چې د ده مطلب دا دی چې کله ساه وته بیا به توبه وباسه نو هغه ټیم کې زموږ توبه نه قبلېږي هغه ټیم کې توبه نه قبلېږي مخکې توبه وباسه دلیل یې راوړی دی د امام ترمذي حدیث ته امام ابن ماجه هم راوړی دی عبدالله بن عمر وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر یقینا الله قبلی توبه د بنده تر څو چې روح مرۍ ته نه را رسېدلی یقینا الله قبلی توبه د بنده تر څو چې روح مرۍ ته نه را رسېدلی اوومه خبره وی توبه ویستونکی ګناهګار غوره انسان دی خیال هم دی که نه داسې نه دي ویلي چې ګناهګار غوره انسان دی توبه ویستونکی ګناهګار ګناه د هر چا نه کېږي حدیث ته غوږ کښېږدي امام ترمذي راوړی امام ابن ماجه هم راوړی دی انس ابن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده کل ابن آدم خطا هر د آدم بچی خطا کار دی هر د آدم بچی خطا کار دی ټول بګې دلته راشي پیغمبران صرف هغه دي د آدم علیه السلام په بچو کې چې هغه الله ساتلي دي وخير الخطائين التوابون خو غوره خطاکار هغه دي چې توبه وباسي اوس خطا خو زموږ ټول نه به کېږي دا خو واضح شو خو بیا به کوسه وایي هغه یو چې توبه وباسي نږدې الله ته راوګرځي سورة النساء کې الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی دی وایي غلطي ترې وشي ثم يتوبون من قریب او بیا د نږدې نه توبه وباسي نږدې وجه دا ده زه به ته یو اهمه فایده ذکر کړم وجه دا ده چې د دینداره سړی د ګناهونو سره عادت نه دی نو که چېرته دنه ګناه وشي نو بیا ډېر زر راګرځي الله ته او هغه بل پکې دومره عادت شوی دی چې هغه ته ګناه د سره ګناه ښکاري نو دی به سره وګرځي الله ته اته د سره ښکاري یو سړی سهار ماښام دروغ وایي دی راګرځي الله ته نږدې کله راګرځي که چېرته یو وخت کې الله ورته هدایت وکړه جدا خبره یو سړی د سره دروغ نه وایي یو ورځې دروغ وایي دې ته محسوسېږي چې نن ما ګناه وکړه بل سره عادت شوی د ګناه نه عادت جوړ شوی د والعیاذ بالله نو دی راواپس شو
یو سړی سهار ماښام سندرې ډمتوب فحاشیانې ګوري په موبایل کې دې عادت شوی دی ته دا سره ګناه نه ښکاري والعیاذ بالله یو سړي نه دینداره بنده نه یو پیر نظر د هغه غلط ولګېد صحیح د انسان دی غلطي دې کېږي دنه غلطي وشوه خو دې بیا نږدې راوګرځېدو الله ته نږدې ځکه چې یو خو دې د دې ګناه سره عادت نه ده محسوسه کړې چې ما د خپل رب نافرماني وکړه دویم دې په دې یېرېږي چې مرګ را روان دی او هېڅ پته نه لګي مرګ به کله راشي لکه اوس یو سړی دا وایي چې توبه به په ملک کې وباسو څه مو خیال دی دلته به 2 کاله مزدوري وکړو بیا به هلته لاړ شو یا کله چې اخري عمر ته ورسو ټوخي سره سړی اودس ماتېږي او بدن ټول کمزوری شي او د ګرځېدو نه وي صرف بیا په جومات کې پروت وي کور کې تم ټول تنګ وي هغه وخت کې به توبه وباسو هغه وخت به ته ورسې او توبه خو مزه په ځوانۍ کې کوي چې طاقت دې د ګناهونو وي او ته نه کوي دا دینداري د الله ډېره خوښه ده او دا ډېره ګرانه دینداري هم ده چې یو شان ځوانان دي یو د دې دواړو زړه ډېر څه غواړي هغه یو یې کوي هغه بل د خپل رب نه یېرېږي نه یې کوي دا ډېر ګران کار دی ځکه چې یو شان دي طاقت هم یو شان دی ښایست هم یو شان دی زور هم یو شان دی خواهشات هم یو شان دي خو دا یو په خپل رب دومره مین دی چې په دې سره ځوانۍ کې د ځان کنټرول کړی دی او حدیث کې راځي که نه وشاب نشأ فی عبادة الله یو روایت کې راځي وشاب افنى شبابه فی عبادة الله خپل ځواني خاورې کړې نو ځوانۍ کې بندګي کول دا ډېر ګران کار دی بوډاوالي کې اکثر خلک دیندارۍ ته رجوع کوي دا هم د الله رحم دی چې لا دغه عمر کې ورته دې طرف ته توجه کړي یعنې داسې پکې هم شته سپین ګیري او بوډاګان چې آخري عمر کې هم په دغه ګناهونو کې اخته دي والعیاذ بالله نو خطا کېږي خو غوره خطا کار کم یو دی چې توبه وباسي اتمه خبره وایي د توبې نه ویستلو سره د انسان زړه تورېږي دلیل یې پرې راوړی دی یو حدیث امام ابن ماجه راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان المؤمن اذا اذنب کله چې مؤمن ګناه وکړي خیال هم دی که نه کله چې څوک ګناه وکړي مؤمن نو ګناه کېدی شي کله مؤمن ګناه وکړي كانت نكتة سوداء في قلبه نو دا یو تور ټکی جوړ شي په زړه کې تور داغ نری تور ټکی د په زړه کې جوړ شي فإن تاب نو که ده په دې ګناه پسې توبه وویسته دا هغه نیکان خلک دي لږ ساعت مخکې ما ذکر کړو نږدې راګرځي نو که دی نږدې راوګرځېدو او توبه وویسته ونزع شرط دی ونزع او ګناه یې پرېښوده دا نه چې توبه وباسو بیا ورځو بیا راځو بیا ورځو او د اول نه یې زړه کېږي چې ګناهونه به کوم بیا به توبه وباسو ګناهونه به کوم بیا به توبه وباسو نه نه ګناه یې پرېښوده په ښه اراده یې کړې چې بیا واپس نه ورځو ها انسان کمزوری دی کیدی شي واپس ورشي خو د ده اراده په ښه دا ده چې زه به نه واپس کېږم واستغفر دې دپاره حدیث راوړه واستغفر او بخنه وغوښته سقل قلبه نو دا ټکی د ده د زړه نه وران شي دا ختم شي زړه تک سپین پاتې شي فإن زاد او که د توبه ونه ویسته او په دې ګناه کې نور هم زیات شو په ګناه پسې ګناه لکه څنګه چې عام خلکو د ډېرو خلکو دا حال دی والعیاذ بالله زادت نو دغه ټکی هم زیاتېږي د ده ګناه زیاتېږي دلته ټکی زیاتېږي ګناه زیاتېږي داغ زیاتېږي ګناه زیاتېږي داغ زیاتېږي فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه نو دا هغه زنګ دی چې الله په قرآن کې ذکر کړی دی دا زړه زنګ شي زنګ او دا ګوره سړی واضح هم محسوسولی شي واضح حدیث یې دوه کسان دي دوه دا یو سره تا ستاسو معامله راله تا ورته ووایي چې یاره
دې کې به پلانې کار وکړو دا پلانې معامله حرامه ده تا ته وبه یې کړو او صحیح ده که نه وبه یې کړو هېڅ خبره نه ده هغه بل ته تا دا ووي نو د مخ دا رنګ یې ورسره سور شو مخ رنګ یې ورسره سور شو بلډ پریشر یې های شو ویل ته څه ګډې وډې وې یاره ته به کوم طرف روان یې زه مسلمان یم دا کار خو حرام ده ته ماله څنګه د حرامو دعوت راکوې چې حرام به کوم د ده دا خفه کېده او غوسه کېده دلیل په دې دی چې د زړه سپین دی او د دې بل دا دومره زر راضي کېده دلیل په دې دی چې زړه یې تور شوی دی ګناهونه یې دومره ډېر کړي دي چې زړه یې تور شوی دی زنګ شوی دی دې پې نه خفه کېږي هېڅ اثر نه کوي لکه مجلس دی ډک مجلس دی یو کس راغی په دې مجلس کې یاره ټي وي به کولاو کړو فلم به وګورو سندره به وګورو دا چې کوم راضي کېږي په دې باندې او خوشحاله ناستي صحیح ده که نه ټایم به پاس کړو ولګوه پوه شئ دوی د زړونه تور شوي دي ګناهونو سره یو پکې خفه شو دوی ته نصیحت وکړو که ومنله خو صحیح ده که نه منې نو یاره زه خو ځمه د ده زړه صفا دی صفا دی معنی د دغه داغ نه الله ساتلی دی زه دا نه یم چې دی همیشه لپاره د ګناه نه صفا دی د حدیث کې ذکر شوي دي که ده نه چېرته ګناه وشي یو ټک وشي خو هلته دا د ځوان زوی بیا نږدې الله ته راواپس شي او بخښنه وغواړي نو هغه داغ دې څه شي هغه ترې صفا شي الله دې زموږ زړونه صفا کړي بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا آیت وی کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون داسې نه ده بلکې زنګ راغلی دی د دوی په زړونو د هغه اعمالو د لاسه چې دوی کړي دي نو معنی دا چې هغه زنګ داسې راځي رسول الله وسلم یو قسمه د دې آیت وضاحت وکړو چې دا زنګ په زړه څنګه راځي هغه داسې راځي څنګه راځي په ګناه پسې ګناه او توبه نه زنګ داسې راځي ښه په ګناه پسې ګناه او توبه نه ویستل دې سره زړه زنګ کېږي نهمه خبره رسول صلی الله علیه وسلم به په یو مجلس کې 100 ځله استغفار وي دا ډېره تعجب خبره لکه الله په قرآن کې پیغمبر ته ویلي دي ما ستا تېر شوي راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي او دا سړی یعنې ورځ نه ده د عنوان ته وګورئ کتاب خو به تاسو سره وي د عنوان کې څه دي په یو مجلس کې یو ورځې نه دی ویلي یو هفته نه دی ویلي یو میاشت نه دی ویلي تا زه تپوس کوم تا په دې یو میاشت کې 100 پیرې بخښنه غوښتلې په دې یو میاشت کې میاشت وایم زه استغفار ته د ورځې 10 پیرې به چې ته ویلې پوره ورځ کې استغفر الله الا دا کې سره راته وایي چې مانځنه باندې موږ وایو خو زه درته یو خبره وکړم خفه کېږو به نه ډېر خلک یې د مانځنه بعد عادتي وایي درته دا پته هم نه شي دې څه وایي خو چې سلام وګرځو زموږ ژبه پې عادت شوې ده چې سلام موږ وګرځو الله اکبر استغفر الله استغفر الله لږ دی ودروه څه مطلب دی استغفر الله ستا ورته سوچ دی وی د دې مطلب دا دی که نه زه د الله نه بخښنه غواړم صحیح د مطلب هم دا دی خو ستا ورته سوچ شتي چې ته بخښنه غواړې نه وي سوچ خو ورته زما نشتي نه استغفار چې رسول صلی وسلم به کوم وی هغه د سوچ سره یعنې زه اوس ناست یم استغفر الله استغفر الله استغفر محسوسوم چې زه وایم یا الله زما ګناهونه وبخښه ښه یو بل لګیا دی استغفر الله استغفر الله استغفر الله ګاډو ته ګوري ملګرو ته ګوري نن سبا خو هغه ماشین راوتی دی او دا ټکای جوړه کړي استغفر الله استغفر الله استغفر بل تو ته راشه استغفر الله ته لاړ شه استغفر الله ته درته پوښتنه ته څه ته څه وایي استغفر الله محسوسې نه وي زه خو دې ماشین کې د نمبرو ته ګورم مولوي صاحب راته ویلي چې دا ذکر به 1 لاک پیرې کې دا ټکه 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 هر ځای کې میلاوي چا سره چې میلاو شي ګوتې ته دا شی لګوي دا هم یو فتنه ده د هغه څوک استعمالولی شي چې چا ته حافظه کې کمزورۍ سپینګیرۍ شمار ته خطا کېږي صحیح ګرځوی ځان سره خو نور ته فتنه جوړه شي یو سټایل ته هم جوړ شوی د دیندارۍ سټایل د څه د دیندارۍ
بیا زموږ عوام خو هم سادهګان دي نو هغوی دینداره هغه چاته وایي چې مشین یې په ګوته وي په مانځه و په مانځه کې هم لګولی دا اوس ګوره که نه ځه یعنې یو سړی په مانځه کې ولاړ دی جومات کې دی خو مشین یې په ګوته دی اوس که دی وایي چې زه په شمار دغه حسابوم نو ته دلته کم شمار حسابې که نه په مانځه کې هم لګیا دی دا چل کوي نه دې نه اوس دا شیطان نه دی دا ډېر خبیث دی شیطان د سړي زړه ته څه وي دا په ګوته کا لږ دینداره به ښکاري دا ځکه ډېر د شیطان هم په داسې خلکو پورې نښتی نو ځکه موږ وایو چې د دې مشینانو نه ځان لرې ساتل پکار اوس دوه کسان دي ګوره یو ښه دینداره دی په مخه استغفار او بخښنې غواړي دا یو مشین والا دی خو د یو په ګوته مشین دی بل نشتي اوس د عامو خلکو په نظر کې کم یو دینداره دی مشین والا حالانکې دا بل ډېر الله والا سړی دی د ورځې 100 پیرې نه 100 پیرې استغفار وایي خو مشکل څه دی مشین نشته یا تسبیح نشته بعض سره تسبیح ټکه 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 خبرې به هم تا سره کوي او دا باړې زه درته دا خبره د زړه نه وکړم او زړه ته یې کوزه کوي اذکار چې موږ کوم وایو که نه صرف شمار پوره کول نه دي دا محسوسول دي پوه شوې که نه لکه اوس ته الله اکبر مانځه نه بعد الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا قصه ده که زما خو نظري دی خلکو ته بعضو دي به خو زه حیران شم او ده بس ختم دی لږ ودروه تا څه ووایي ما الله اکبر ووایي دوه غلطیانې دي ته الله اکبر داسې نه دی ویلی جګړه در سره کوي ما الله اکبر ویلی نه ته بیا ووایه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا الله اکبر دی دا اوس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سب آواز راځي نور خو هېڅ نه راځي تا سبحان الله هم صحیح نه دی ویلی دویمې خبرې ته راشه الله اکبر زه تا سره موږ ومنله تا صحیح ووایي تا په هر پیر له دا خبره محسوسه کړې ده چې الله د هر څه نه لوی دی وی نه دا خبره دا نصیحت ګوره که تاسو اورېدلی د بل چا نه ذکر محسوسوه لږې وکړه خو محسوس یې کړه هغه بل وایي زه د ورځې 500 پیرې سبحان الله ویم دا بل وایي زه صرف 100 پیرې ویم خو زه محسوسوم سبحان الله سبحان الله سبحان الله زما رب پاک دی د هر عیب نه زما رب پاک دی د هر نقصان نه زما رب پاک دی زما رب پاک دغه ذکر پکار دی چې ستا توجه الله ته شي نو زموږ استغفار کم یو پکار دی نه چې توجه پکې الله ته برابر وي په شمار موږ څه کوو شمار خو یو سړی به 1000 پیرې ووایي زموږ څه پکار دی توجه استغفر الله یا الله زه تا نه بخښنه غواړم نو د رسول صلی وسلم استغفار ګوره داسې نه و چې 100 پیرې اوس یو کړ به یې وویستو 100 پیرې خو د هغه به ورسره توجه و الله ته حدیث یې راوړی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما امام ترمذي راوړی امام ابو داود راوړی دی إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من بد نبی صلی الله علیه وسلم توبه و استغفار شمارل چې په یو مجلس کې به هغوی 100 پیرې دا کلمات وي رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ای زما ربه ما ته بخښنه وکړه او زما توبه قبوله کړه یقینا ته توبې قبلولو والا رحم کولو والا یې ښه عجیبه دا ده چې دغه استغفار په هغه صیغې سره هم نه دی استغفر الله دا لږ اوږد دی دا په یو مجلس کې 100 پیرې رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم او دا مسله ان شاء الله روانه ده چې استغفار په څه طریقې سره به غواړي یو دا طریقه ده رب اغفر لي خیر دی وی وایي په زور الله مو بخښي دا هم بخښنه غوښتل دي
دا مې استغفار دی. رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. دا وظیفې مظیفې چې غواړي په دې مولیانو پسې چې ګرځي که نه، دا وظیفه ورته چېرته وښایې که نه، ورته وښایه وظیفه، وایي دا ډېر ووایه. دې دپاره څه اجازې مجازې نه وي، ته هم وظیفې ورکولی شي. یو سړی د پسې راغی وایي زما بچي نه کېږي، تاسو څه وظیفه یاده ده؟ استغفار دې ډېر وایي. دا وظیفه قرآن کې ذکر شوي ده. یو سړی راغی یاره مالي حالات مې خراب دي، وایي استغفار ډېر وایه. دا وظیفه شوه که مستند وظیفه ده. نه دله چې د هغه وظیفه نه یې ورکړي که نه، اوږده پړپړه او بیا به ورته ورسره دا وایي چې اسمان ته به یو میاشت نه ګوري، بیا خوشحاله شي. وایي صحیح سړي پسې ورغلی و، راته وایي چې اسمان ته به هم نه ګوري. یو ته ویلو په لختي به نه وړي، خو کار بیا نه کېدو. څو پیرې راغی پیر صاحب کار نه کېږي، وایي ته به چېرته اورېدلی نو هلته خو زموږ علاقو کې ټول لختي دي. وایي ته به چېرته په لختي اورېدلی، هغه به دې سوچ وکړه غریب به دې ماسپښین کې مازدیګر کې چېرته اورېدلی. دا ټولې دوکې دړاکې دي. وایي دا ذکر به وې، دا ذکر به وې، خو داسې کار به وکړي چې دې سره به لس تورې چرګې، تورې کورنۍ اب ورسره حلالې کړي. هله به ذکر اثر کوي، هسې اثر نه کوي. یو ته ویلي وي ماسپښین کې به 7 منګکان مړه کړي. و چې په دې سره ګرمۍ کې راوتې په منګکانو پسې ګرځي او دا 7 پوره نه شي، نو څوک په غلطه دی؟ دی که پیر؟ غلطي یې څه ده؟ 7 منګکان ولې نه وژني؟ پیر صاحب خو ته ویلي چې کار داسې کېږي لکه څنګه چې ته د بجلۍ دا بټن ولګوې او رڼا شي، دقه شان کېږي. خو ته 7 منګکان ماسپښین کې مړه کړه. ښه نو هغه ورته ویلي چې دا وزه ونیسمه او بیا یو ماسپښین کې مړه کړم. نه 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 وي، دا به دغه ماسپښین کې ګوري او مړه کوي. اوس 7 منګکان به کوم ځای کې راپیدا کوو، ماسپښین کې ټیم ولو ډېر لږ یخوده کې 2 نیمې ګنټې کې څه 3. دا ټول تجارت دی. خو مشکل موږ ګیله د عوامو نه کوو چې دغه تجارت والی خوښ وي، دی خوښ دی. ما سره 2 ورځې مخکې مازدیګر کې یو ورور ما سره میلاو شو، ملاقات یې وکړو، پاکستان نه راغلی و، میډیا والا دی، داسې ویډیو ما سره کړی و. هغه توجه دې طرف ته، دې مسلو طرف ته، دین طرف ته. هغه ما ته دا خبره وکړه، ما ته یو بله فتنه راوتې ده او یو وخت پې چېرته تفصیلي خبره وکړه. نو ما ته یو څو فتنې هغه ذکر کړې، 5-6 چې دې نه موږ میډیا والا خبرې یو. یو دا اوس راوتې ده چې دا باباګان د یو کس سره اتفاق وکړي چې ته به راشي په ما به چاپه واچي، بیا به د هغې نه بعد زه تا ته ووایم چې نه جي زموږ کار خو ښه مستند دی، داسې دی داسې دی، نو ته به بیا زما نمبره ورسره شیر کړي. نو بیا چې په دې ویډیوګانې کومې پیسې راتلې، یو نصف لي و نصف لک، نیمې زما نیمې ستا، ډرامه به مو شي، ستا به هم اشتهار وشي چې ته دومره غیرتي سړی چې چاپه دې ور واچوله، او د بابا په کې اشتهار وشي چې دا هغه دیسي نه دی، دا کوم یو دی؟ دا اصلي دی. چاپه د په نقلي اچوله، هلته بابا کوم یو راووتو؟ بابا اصلي راووتو. دوی پکې جعلي او اصلي پیدا کړي. ویره وایي پنجاب کې جعلي پیر نه وی شوی دی. نو دې نه ته پوښتنه وکړه اصلي به کي؟ اصلي به کوم ځای کې؟ نو هغه ما ته دا خبره وکړه چې دا خبره نن سبا ډېره په تیزۍ سره روانه ده چې دا ورسره میلاوي دواړه، او دواړه دغه پیرۍ مریدۍ والی، خو لکه دی یو قسمه ځان داسې دغه کړي چې زه چاپه چا راته ویلي دي چې دلته ناروا کارونه کېږي، او زه یې چې چاپه پې ور واچو، چاپه ور واچو ډزه ډوزه. هغه ورته نه جي زموږ کار هغه نه دی، تا ته چا غلط ویلي دي؟ ښه وایي ته صحیح. نو بیا وایي نمبر د ده دا دی او فلاني علاقه کې دی، نو که څوک راځي راشي او 3-4 ځان سره کېنولي دننه،
نو هغه یو ته وایي ته څنګه راغلی جی وایي زمونږ خو بچي نه کېږي مونږ خو دلته رالو جو الله بچي راکړو اشتهار ته ګوره په څه طریقې سره کېږي او دا سادهګان ورته ناسي د کوم چې دا ډرامه جوړه کړې ده چې د بهر نه ورغلی د صفت کوي څه نر سړی دی خو هغه وایي مشکل دا شو چې دننه سړی کم یې راووتو اصلي راووتو هغه چاینا والا نه و جاپاني راووتو دا ټولې لوبې دي هوښیار اوسئ الحمدلله موږ په 2024 کال کې یو ښه په 2024 کې موږ په 1445 هجري کې یو هغه قصې نه چلیږي پوخاني ډکوسلې نن سبا دور هغه الحمدلله د علم او د تعلیم دی د میډیا دور دی هر څه واضح دي نو که په دې کې په ما ورته یو خبره پټه پاتې کېږي نو دا به زما او ستا کمیږي که نه نو رسول صلی الله علیه وسلم به دا ذکر سل پیرې وي په یو مجلس کې نو دا وظیفه نن د ځان سره ویسئ او عمل پې شروع کوي الله به درته هر څه حل کړي لسمه خبره او دا به اخرنی ذکر کو وی ډېر استغفار ویونکو ته زیری عبدالله ابن بسر یا عبدالله ابن یسر رضی اللہ عنہ روایت تے امام ابن ماجہ راوڑے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی آغا سڑی لر زیرے دے چی دا قیامت پورز دا آغا پا عمل نامہ کی دیر استغفار و مندیشو آغا سڑی لر زیرے دے چی پا صحیفہ کی پا عمل نامہ کی دا قیامت پورز سڑی رو استغفار دیو زیرے دے سیشی زیرے نے ذکر کرے سر یعنی انعامات تی دا قیامت پورز انعامات تی دا قیامت پورز آغا بخانا جنت حوض کوثر پا پولی سیرات اوڑی دا پا جنت کی دن قسم نعمتونا دا ټول دا دا پارا تی چی رچا پا عمل نامه کی استغفار دیرو مندیشو او دا دیری کی پس سر چی خپا بخپا بانیوال چی کمبل بزن روڑے چی وی چی سمر استغفار ویلے شو وائی او دا ټولونا اسان طریقہ طریقے پر روان درس کی ذکر کو دا ټولونا اسان استغفر اللہ پا مخیوان پا دیکر دا عرب دیر تکڑا خلق دی عرب عموماً دا نور اذکاروم دیر ہوئی خدا استغفر اللہ دیر زیاد ہوئی گاڑی کی بنایسی لین کی ولاڑی سکاری او اکثر بوڑوم لگا ولی سزی کی وی دا انتظار دا وقت ڈکا پا استغفار سرا او ڈکی کدا اللہ پا ذکر سرا یو سڑے بوین گیر و بریتی نہیں دا شکل لم نخکاری جی دیر دیندار ہے خو چې وینې د عربو کې ډېرو پکې داسې وینې هغه به لګي استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة الا بالله دا کلمات د دوی د خولې نه ډېر اورېدی کېږي نو ځان په ذکر سره او په استغفار سره عادت کړي الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ ګناهونه وبخي انشاءالله روان درس کې به د 11مې خبرې نه شروع کوو چې د مشرک توبه د شرک پر خودونه مخکې نه قبليږي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد